السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې له ټیک ټاک څخه بغیر واټر مارکه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. دوستانو که چیرې تاسو په ټیک ټاک کې ډایرکټ ویډیو سیو کوئ هلته د هغه سړي واټر مارک سره روان وي، یعنې که هر چا هغه ویډیو پورته کړې وي د هغه سړي یوزر نیم سره روان وي چې دغه سړي دغه ویډیو جوړه کړې ده او دغه سړي دغه ویډیو په ټیک ټاک کې پورته کړې ده بیا تاسو سیو کړې ده. نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د هر چا ویډیوګانې بغیر واټر مارکه په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دغه به تاسو څنګه ډاونلوډوئ. دوستانو که چیرې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به د هېچا هم سر نه در خلاصېږي چې دغه سړي دغه ویډیو له کوم ځای ډاونلوډ کړې ده، خپله یې جوړه کړې ده یا کې د بل چا له ټیک ټاک اکاونټ څخه ډاونلوډ کړې ده. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په ټیک ټاک کې بغیر واټر مارکه هر رقم ته ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. او دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې صرف یې وایس ډاونلوډ کړئ، یعنې صرف یې په MP3 کې ډاونلوډ کړئ، هم تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې تاسو د ټیک ټاک ویډیوګانې په ویډیو کې هم ډاونلوډ کړئ او دغه رقم یې په MP3 کې هم ډاونلوډ کړئ. نو دغه به تاسو څنګه کوئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټ کې درکړی ده. له هغې څخه دوستانو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. دوستانو ټیک ټاک ډاونلوډر ده بغیر واټر مارکه. نو ګور دوستانو دلته به تاسو بیا راسئ ټیک ټاک ته. ګور دوستانو زه راځم د خپل موبایل ټیک ټاک ته. کله چې ګور دوستانو زه ټیک ټاک ته راسم اوس دلته زما یوه ویډیو خوښه شوه. که چیرې دوستانو تاسو غواړئ چې دغه ویډیو بغیر واټر مارکه په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دوستانو که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته دوستانو تاسو سی ویډیو وي، له دې سره دوستانو د دغه سړي یوزر نیم راځي او واټر مارک د ټیک ټاک سره راځي. نو که چیرې اوس تاسو غواړئ چې دغه بغیر واټر مارکه ډاونلوډ کړئ د هغه رقمه دوستانو تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو کاپي لینک ووئ، دا کوم کاپي لینک چې وینئ دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او بیرته به دوستانو تاسو له ټیک ټاک څخه ووځئ. د هغه رقمه دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ته راسئ. نو کله چې ګور دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ته راسئ ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډر ده، دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او د هغه رقمه دوستانو دغه تاسو کلوز کړئ. کم ایډز راغلو هغه ایډز به تاسو وګورئ او بعد کې به ایډز هم تاسو په خپل موبایل کې کلوز کړئ. نو ګور دوستانو زه ایډز کلوزوم او د هغه رقم ګور دوستانو پیسټ لینک اینډ ډاونلوډ، دلته به دوستانو تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته هغه لینک ما پیسټ کړی د هغه اټومیټیک هم راځي. دلته به دوستانو تاسو په ویډیو ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دوستانو که چیرې تاسو MP3 ډاونلوډوئ د دې به صرف اډیو ډاونلوډ سي او د هغه رقم دوستانو که چیرې تاسو ویډیو ډاونلوډوئ بیا به د دې ویډیو هم ډاونلوډ سي. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې صرف یو وایس ډاونلوډ کړئ، وایس یې هم تاسو دلته ډاونلوډولی سئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې ویډیو ډاونلوډ کړئ نو ویډیو هم دلته تاسو ډاونلوډولی سئ. د هغه رقم تاسو په ویډیو ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او کم ایډز راغلو هغه ایډز به تاسو وګورئ. بعد کې به ایډز دوستانو تاسو په خپل موبایل کې کلوز کړئ. کله چې ګور دوستانو دغه تاسو کلوز کړئ د هغه رقم پلیز ویټ تاسو به یوه لږ انتظار ورته وکړئ او دغه ویډیو بس تاسو په موبایل کې تاسو ته ډاونلوډ سي. له هغه سره به واټر مارک نه وي. بیا که دغه تاسو په خپل موبایل کې بیرته په ټیک ټاک کې اپلوډوئ بیرته یې تاسو اپلوډولی هم سئ، بیا به ستاسو خپله ویډیو وي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو که مې ویډیو خوښ شوې وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.